السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګرانو زده کوونکو د ریاضي بله جلسې ته ښه راغلاست. په دغه جلسه کې موږ قیمت مطلقه او د قیمت مطلقه اساسي قانون لولو. راځئ ګرانو زده کوونکو چې خپل درس پیل کړو. موږ عنوان څه ده؟ مطلقه قیمت ده. ګرانو زده کوونکو کیدای شي چې تاسو د مطلقه قیمت نوم اورېدلی، خو نن د ریاضي په مضمون کې په اساسي ډول ولولو چې خپله مطلقه څه شی ده یا مطلقه قیمت څه شی ده. ګرانو زده کوونکو د رښتیني شمیرو په وکتورونو کې د یوې نقطې او اصل ترمنځ فاصله د دې عددونو مطلقه قیمت بلل کېږي. د مثال په توګه د نقطې فاصله په وکتور کې د اصلي عددونو تر اصلي قیمته پورې او په شکل کې څرګنده ګراف ښودلی. مطلقه قیمت موږ د لاندې اړیکو له مخې ښه تعریفولی شو. ښه ځیر شي ګرانو زده کوونکو، لکه موږ لرو x دغه دوه خط چې تاسو ګورئ، دغه دوه خط چې دي د قیمت مطلقه سمبول ده. یعنې کله چې عدد د دې دوه خطو ترمنځ و، تاسو پوه شئ چې د دې عدد یې که x یې که متحول یې هر څه شي چې د دې متحول یا د دې عدد څه دی، موږ څه شی غواړو؟ قیمت مطلقه غواړي، ځکه چې دغه علامه د قیمت مطلقه ده. دا مساوي کېږي. ګرانو زده کوونکو ښه ځیر شي چې موږ څو حالتونه لرو. موږ لومړی حالت چې دی x ده. په هغه صورت کې چې موږ x د صفر څخه لوی وي. دویمه حالت چې دی صفر ده. په دې صورت باندې چې موږ x مساوي وي صفر سره. درېیمه حالت چې دی x منفي ده، لومړی مثبت وله، دا دویمه منفي ده. په هغه صورت کې منفي ده چې x کوچنی له صفر څخه وي. دا موږ د قیمت مطلقه د شکل په واسطه باندې تعریف ده. راځئ ګرانو زده کوونکو چې د عدد په محور باندې وښیو چې د عدد په محور باندې څنګه ده موږ ښودلی شو. لکه موږ د عدد محور لرو. د عدد محور دغه څه وګورئ، منځنی فکر وکړئ چې مبدا ده. چې مبدا د عددو محور څه شی و ګرانو زده کوونکو؟ صفر. دا همداسې مثبت یو ده، مثبت دوه تر مثبت لایتنۍ پورې ادامه لري او دې ښویسته ده تر منفي لایتنۍ پورې ادامه لري. اوس دغه قیمت مطلقه څه دلته موږ د شکل په واسطه تعریف کړله، د عددو په محور باندې تطبیق کوو. که x مساوي وي صفر ته، یعنې موږ د x حل همدغه خپله د صفر مبدا ده. دویم حالت ته راځو. که زمونږ x مثبت وي، یعنې زمونږ x له صفر څخه لوی وي، نو کله چې لوی وي ګراف په مثبت خواته راځي، یعنې زمونږ مطلقه قیمت مثبت خواته روانه دي د x په محور باندې. همدارنګه دویمه حالت ته ګورو. که منفي دي، دلته موږ منفي علامه ورکړې، یعنې منفي د صفر منفي خواته روان دی، مثبت خواته راځي، یعنې چپ خواته راځي. نو x هم کوچنی له صفر څخه ده، یعنې زمونږ د دې x څه منفي ده، قیمت یا مطلقه قیمت یې څه ده؟ صفر خواته روانه ده. څه ده؟ منفي x هم موږ لیکلی شو. یا کیدای شي دا منفي x هره ده، کیدای شي درې وي، کیدای شي څلور وي، کیدای شي پنځه وي، تر منفي لایتنۍ پورې. دا و د قیمت مطلقه تعریف د عددو په محور باندې او د x په محور باندې. اوس راځو موږ قیمت مطلقه ولوستله. د قیمت مطلقه څخه د یو افادې ویستلو عمومي قاعده لرو. څنګه موږ کولی شو چې یو عدد د قیمت مطلقه څخه وباسو؟ ګرانو زده کوونکو، که موږ معلومه کړو چې د مطلقه قیمت دننه قیمت مثبت دي، موږ پرته له کوم بدلون څخه قیمت مطلق یا قیمت مطلقه له مطلق قیمت څخه لرې کولی شو. د مثال په ډول تاسو ښه ځیر شئ، لکه موږ لرو چې قیمت مطلق د څلور، علامه ته ګورو، هر عدد څه علامه ونه لري مثبت ده، نو د دې مطلق قیمت څو دي؟ څلور دي. خلاص دا په څه معنا باندې؟ ښه ځیر شئ ګرانو زده کوونکو، یعنې موږ د عددو محور لرو چې دا مثبت لایتنۍ ده او دا ادامه لري تر منفي لایتنۍ پورې، دا هم مبدا د صفر. دلته موږ قیمت مطلق څلور راووتله، یعنې علامه هم مثبت ده. دلته ګورو یا به علامه لیکل شوې یا د هر عدد سره څه علامه ذکر نه و، نو پوه شئ چې د هغې علامه څه شی ده؟ مثبت ده. منفي خامخا باید به ورسره ذکر وي، که علامه ذکر نه و هغه بیا مثبت ده. لکه ښه غوږ ونیسئ، دا یو ده، دا دوه شو، دا درې شو، همدارنګه دا څلور شو.
مثبت ټول مثبت دي ځکه چې مثبت محور باندې ده. همدارنګه دې خواته که راشو ټول همدغسې منفي اوسي. نو ګرانو زده کوونکو دا په څه معنا ده؟ په دې معنا چې موږ قیمت مطلقه د څلور صفري د دغه مبدا یا د صفر نه د دغه صفر نه یا مبدا نه تر مثبت څلوره پورې ادامه لري. کیدای شي خپله څلور په حل کې شامله وي، کیدای شي شامله نه وي. پوه شئ ګرانو زده کوونکو؟ نو موږ کله چې علامه عدد ونه لري یا مثبت وي ډایرکټ خپله علامه باسو. دا د قیمت مطلقه څخه د یو افادې ویستلو عمومي قاعده ده. ښه ځیر شئ ګرانو زده کوونکو. اوس ښه ځیر شئ ګرانو زده کوونکو. اوس یو بله بېلګه حلوو. په منفي باندې موږ خو په مثبت باندې حل کړه. په هغه صورت کې چې ایمونګه ایکس کوچنی د درې څخه اوسي. دا به وګورو چې قیمت مطلق د ایکس منفي درې څو کېږي. ګرانو زده کوونکو زمونږ ایکس څه ده؟ د درې څخه کوچنی ده. د درې څخه څه کوچنی ده یعنې کېدای شي علامه یې منفي وي. د دې قیمت مطلق څه باسو په دې شکل باندې منفي قیمت مطلق د ایکس منفي درې. ځکه چې دلته خپله یې ذکر کړی ده چې ایکس سي کوچنی د درې څخه ده یعنې علامه یې منفي راځي. خپله افاده چې شی ده دلته ښه ځیر شي ګرانو زده کوونکو. خپله افاده چې دی ایکس منفي درې ده. نو ایکس منفي درې خپله دا اوس ساده کوو مساوي کېږي. که دا مونږ ضرب کړو منفي مثبت سره ضرب کړو منفي ایکس کېږي مثبت درې کېږي. نو دا په ساده طریقه باندې داسې لیکلی شو چې درې منفي ایکس. نو دا دی ایکس منفي درې مطلقه قیمت و په هغه صورت باندې چې ایکس له درې څخه کوچنی اوسي. په همدغه سوال باندې ښه ځیر شئ ګرانو زده کوونکو. که داسې سوال راغلی و چې ایکس د درې څخه لوی دی، نو کله چې ایکس د درې څخه لوی دی موږ د ایکس منفي درې افاده قیمت مطلقه څو دي؟ دا ډایرکټ خپله دغه افاده باسئ چې ایکس مثبت درې ده. که کوچنی و دغه یې قیمت ده د قیمت مطلقه. که د درې څخه لویه و دغه قیمت ده. یعنې ایکس منفي درې خپله افاده د مطلق قیمت څخه د یو افاده ویستلو په واسطه باندې. اوس راځو ګرانو زده کوونکو د مطلقه قیمت اساسي قانون باندې. ګرانو زده کوونکو مطلقه قیمت چې دي څو اساسي قانون لري. لومړی راځو د مطلقه قیمت اساسي لومړی قانون. ګرانو زده کوونکو که چیرې د مطلقه قیمت دننه فعالیت ټوله ځواک ولري موږ کولی شو ځواک د مطلقه قیمت لپاره تخصص کړو. یعنې څه معنا؟ که ځیر شي ګرانو زده کوونکو که موږ داسې ولرو چې اف ایکس کل په توان دی n. قیمت مطلق د دې څو دي؟ د دې قیمت مطلق څه دي؟ مساوي کېږي خپله اف ایکس کل په توان دی n باندې. ښه ځیر شي ګرانو زده کوونکو لکه څرنګه لکه موږ لرو 3x منفي څلور کل په توان دی څلور قیمت مطلق. د دې قیمت مطلق مساوي ده 3x منفي څلور کل په توان دی څلور. نو دغه معادلې ته موږ انکشاف ورکوو. هر عدد څه ووتله؟ د مطلقه قیمت د دغه عدد مطلقه قیمت ویستل د مطلقه علامې څخه دي. دا و زموږ د مطلقه قیمت لومړی اساسي قانون. اوس راځو د مطلقه قیمت دوهمه اساسي قانون ته. دوهمه اساسي قانون. ګرانو زده کوونکو که ټوله معصبیت یا جوړې مطلقه قیمت کې وي موږ کولی شو مطلقه قیمت واخلو. یعنې څرنګه؟ یعنې که موږ داسې یو افاده ولرو چې اف ایکس کل په توان دی دوه. د دې قیمت مطلق څو دي ګرانو زده کوونکو؟ دا مساوي کېږي اف ایکس کل په توان دی دوه. یعنې خپله افاده د مطلقه قیمت څخه راباسو همغه د افاده یا د هر عدد څه په قیمت مطلقه کې وي د هغې د قیمت مطلقه ځواب ده. لکه څنګه ګرانو زده کوونکو تاسو عدد ته ځیر شئ. لکه موږ لرو قیمت مطلق
دی 3x منفي 4 کل په توان دی 4 کل په توان دی 4 د دې مطلقه قیمت څه دي مساوي کېږي 3x منفي 4 کل په توان دی 4 باندې دې معادله ته که موږ انکشاف ورکړو بیرته هغه خپله مطلقه قیمت وځي. ګرانو زده کوونکو ښه ځیر شئ دلته دوه اینده دلته ما 4 ولیکله دا په دې معنا چې داسې وي په توان د 2 ضرب د 2 دلته بیرته یې باسو چې 2 ضرب د 2 یعنې د n په ځای دلته 2 راغلی 2 خپله دي خو د n په ځای 2 راغلی د څه هغه بل سره باید فرق وشي هغه بل څه دي یوازې یو توان درلوده لکه یو توان مستقله لري 2 یا یو توان مستقله لري 3 خو دا که بیرته مونږ ضرب کړو 4 کېږي نو ځکه ما 4 ولیکله خو دا په حقیقت کې داسې دي چې 2 خپله د n په ځای مونږ 2 قیمت ورکړله چې بیرته یې دې قیمت مطلقه هم باسو د fx په ځای باندې 3x منفي 4 راغلی 2 خپله د n په ځای باندې څو ده 2 راغلی که دا مونږ بیرته ساده کړو داسې کېږي چې دا مساوي کېږي 3x منفي 4 2 سره ضرب شي څو کېږي 4 یعنې کل په توان دی 4 اوس راځو د مطلقه قیمت اساسي قانون درېیم اساسي ګرانه زده کوونکو مونږ اجازه نه لرو چې قیمت مطلق واخلو که چیرې ټوله برېښنایي یا مطلقه قیمت په دې شکل باندې لکه fx کل په توان دی 2n منفي 1 قیمت مطلق د دې قیمت مطلق مونږ نشو ایستلی چې په دې شکل باندې ولیکو چې fx کل په توان دی 2n منفي 1 مونږ نشو ایستلی ځکه چې د دې قیمت مطلق نه راوځي ګوره چې دلته یعنې منفي او مثبت علاوه شي مونږ د دې قیمت مطلق نشو راویستلی لکه 3x جمع 4 یا منفي 4 کل په توان دی 3 جمع 2 دا مونږ نشو چې ډېرېک داسې ولیکو چې 3x قیمت مطلقه ده دا چې 3x جمع 4 کل په توان دی 5 دا مونږ نشو کولی ځکه چې دلته مثبت او منفي علامه موجوده وي د دې قیمت مطلقه مونږ د قیمت مطلقې څخه نشو ایستلی په قیمت مطلقه کې اول دې ته انکشاف ورکړو بیا هر عدد سره ووتله بعد د هغې نه د هغې قیمت مطلقه یې باسو یا داسې کوو چې دغه قیمت مطلقه څه ده یا لومړی حالت یې چینجوو یا هم دویم حالت ده بعد له هغې نه قیمت مطلقه ورنه اخلو ګرانه زده کوونکو دا و زموږ د ریاضي نننۍ جلسه تر بله جلسې پورې چې زه ستاسو په خدمت کې حاضرېږم تاسو مهربانه بخښونکي الله ته سپارم خو وخت د خدای پامه